بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا. تاسو ګورئ باچا پیشل. قدرمنو کتونکو، موجود یو دا ټیم په خپل سوات ګلورنې سیمه کالاکوټ کې او موجود یو دا ټیم د مولانا محمد سید سواتی صاحب سره. قدرمنو کتونکو، راغلی یو د سید سواتی صاحب خواله د دوی نه به زه یو سوال کوم. مونږ تاسو که سوچ کوو روزمره زندګۍ کې دا یو خبره عامه شوې ده د ایزي پیسې د اکاونټ په حوالې سره. ډېر ملګري به دې کې شکمن دي چې یاره دا سود دی وغیره. نو د دې خبرې واضح کولو دپاره راغلي یو د سید سواتی صاحب خواله. دوی ته به موږ دا سوال لیږدو چې آیا د ټیلینار د طرف نه موږ واخلو په ایزي پیسې اکاونټ کې چې یا 1000 روپۍ وغیره چې ته څومره ږدي او د هغې په مناسبت سره چې کوم په روزمره زندګۍ کې هغه ټیلینار منټونه به ورته موږ وایو هغه چې کوم ورکوي د خلکو دپاره، آیا په دې کې ګناه شته که نه؟ نو مولوي صاحب ته موږ دا سوال وړاندې کوو. انشاءالله د دین په رڼا کې چې څه جواب وي هغه به د مولوي صاحب په شریکه اورو. کوشش وکړو چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې نن سبا نوی کول به زه واخلم تر چې ټوټل په دې یو دغه کې مبتلا دي. نو که آیا دا ګناه وي نو باید کوشش وکړو چې د دې ګناه نه ځان بچ کړی شو او د چا په اکاونټ کې چې څومره پیسې وي وغیره چې هغه د دې اکاونټ نه را بهر کړو، په ښه طریقه باندې استعمال کړو. مولوي صاحب څنګه چې ما وویل چې یاره د ایزي پیسې د اکاونټ خبره ده، دغه مینوالو ته هغه کتونکو ته دا واضح کوي چې آیا دا ښه کار دی یا په دې کې ثواب دی یا په دې کې ګناه دی. دا ورته د دین په رڼا کې چې څه جواب وي د دې هغه موږ ته لږ واضح کوي. السلام علیکم ورحمت الله. محترم و معزز ورونو، کم تپوس چې زمونږ د خوږ ورورو که هارون باچا صاحب ډېر مهم، ډېر اهم او ډېر ضروري سوال دی. د ایزي پیسې متعلق چې کم مرګري د ټیلینار کمپنۍ یا د بلې کمپنۍ 1000 روپۍ اکاونټ کې جمع کی، ایزي پیسه اکاونټ جوړ کی او دله روزانه په هغې باندې 100 منټونه راځي یا 200 راځي، هر څومره فایده چې روزانه دله راځي. مونږ اورېدلي چې کله د 1000 روپو نه را پیسې 100 روپۍ هم کمی شي نو بیا هم دا منټونه نه ورکوي. اینی ټایم به ته 1000 روپۍ ساتې په دې اکاونټ کې. نو مونږ مسلمانان یو، الحمدلله مونږ ایمان راوړی دی په قرآن پاک باندې او قرآن عظیم کې رب العالمین فرمای ای پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تاسو سود مه خورئ دوچن په دوچن. او بیا الله فرمای فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، دې خلکو ته دا ووایي تاسو د دې سود نه منع شئ او که دوی د سود نه منع کیږي نو دوی ته د اعلان جنگ اعلان وکړه د الله او د رسول د طرف نه چې الله او د الله د رسول مقابلې ته دې تیار شي. نو یو سړی د سود 1 روپۍ وخوري، د الله رسول فرمایي لکه دی چې د خپل مور سره 10 ځله زنا وکړي. الله اکبر کبیره، څومره عظیم ګناه! 1 روپۍ سود خوړل دومره عظیمه ګناه لري. او د الله نبی وایي د سود د 80 نه زیاتې درجې دي. ادنا درجه یې دا ده چې سړی 10 ځله د خپل مور سره زنا وکړي. نو محترمو، د الله نبی فرمایي کل قرض جر نفعه فهو ربا، دا یو قاعده ده او د الله نبی ویلې ده چې هر هغه مال او هر هغه قرض چې ته چاله ورکړې او تاله واپس فایده درکوي، دغه قرض حسنه دې ته ویل کېږي چې د الله د رضا دپاره به تا ورکړي، په هغې کې به ستاسو د خیر تمه نه وي. نو په دې کې تاله ولې دا منټونه درکوي؟ تا هغې له کمې کشۍ وهلي دي. نو زما عزتمندو، تاله چې دا 100 منټونه درکوي یا تاله امبیانې درکوي او ستا پیسې کمیږي نه، نو دقه سود دی او دې ته سود وایي. کل قرض، هر هغه قرض جر نفعه چې ځان ته څه فایده راکاږي فهو ربا، دا به سودي. د الله نبي دا فیصله کړې ده. نو اوس دې په دې حدیث او د قرآن عظیم د آیاتونو ته موږ ګورو او فکر دې کوو چې موږ څومره په ګناه کې اخته یو. زما عزتمندو، ځکه حرام چې ګېډې ته لاړل نه مونځ قبلیږي نه حج قبلیږي، هېڅ یو عمل بیا نه قبلیږي. نو ولې په ځان باندې ظلم کوو؟ ولې د الله او د الله د رسول مخالفت کوو؟ ولې د الله او د الله د رسول جنگ ته ځان جوړو؟ د دې عظیم ګناه نه مونږ قلار شو. بلکې دا فتوه باقاعده په ګوګل مونږ سرچ کولی شو، د جامع بنوري ټاون نه شایع شوې ده چې دا یو عظیمه ګناه ده او سود دی. او هر څوک چې کوي، هر څنګه چې کوي، دا سود دی. نه که څوک وسه پورې دا کوي او د دې خبرې د معلومات نه پس چې کم دی توبه وباسي او قلاریږي، نو کومه ګناه چې کړې د رب العالمین به ورته معاف کړي، آینده دپاره دې دا عمل نه کوي. ډېره مننه مولوي صاحب د دې سوال واضح جواب کتونکو تاسو اورئ د مولوي صاحب نه. باقي ستاسو کار، ستاسو خپل عمل. مولوي صاحب نه به زه یو بل سوال کوم. موږ سوچ وکړو زموږ په دې معاشره کې زیاتره داسې وي چې کله یو نوی بلډینګ جوړ شي وغیره، په دې کې مالک چې کوم وي څوک ماینډ کول نه غواړو، نه څوک ټارګېټ کول غواړو چې یاره څوک به بهرحال خپل ځان هر کس په خپله پېژني. کله چې نوی بلډینګ جوړ شي نو د هغې چې کله یو مثال په طور باندې یو کس بلډینګ جوړ کړی دی، زه پسې لاړم چې ما ته یو دوکان راکړه، نو هغه به ما ته ووایي چې یاره 3 لکه ایډوانس راکړه یا 15 لکه راکړه.
نو هلته به دا غریب سره دومره سوي نه او وي به د هغه دومره مجبوري شي دا دوکان مخامخ هغه ته پکار وي. مولوي صاحب دا هم راته لږ واضح کړئ چې یاره یو کس نوی بلډینګ جوړ کړو، یو بل یو غریب دوکاندار وغیره ته یو دوکان نیسي او دی ورته وایي چې یاره 5 لکه 3 لکه وغیره د هغو چې کوم جوړښت راځي په هغه اډوانس روپو کې دې کې ګناه شته که نه؟ دې ته زمونږ پښتانه لونګۍ وایي او څوک ورته اډوانس وایي. به هر کیف کم دوکانونه او کم بلډینګ چې جوړ شي او د کرایهدار نه د هغې په وجه باندې چې ته وله په کرایه باندې د خپل بلډینګ او د خپل دوکان ورکوې او مخکې پیسې د ځان سره کېدې 10 لکه 15 لکه 1 لک او دا په کرایه کې کټ کېږي نه، فقط په دې باندې دا به تا سره پرتي چې د کله مرضي وه او تاله واپس درکړي، یا عموما داسې کېږي چې کله دا دوکاندار د دې دوکان نه وځي بیا وله واپس ورکوي. او محترمو دا هم سود دی، اهل علم و علماو دې ته سود ویلي دي. باقاعده د دې دا فتوا تاسو په ګوګل کې کتی هم شئ، په دې موضوع باندې هم د دې حدیث د وجې نه دې ته علماو سود ویلی دی چې کل قرض جر نفعه فهو ربا. دا هم هغه قرض دی چې تاله فایده درکوي. نو 10 لکه روپۍ څوک چاله قرض نه ورکوي، زما غوندې غریب سړي له څوک 1000 روپۍ قرض نه ورکوي او تاله 10 لکه درکوي 15 لکه درکوي. نو د دې مقصد دپاره درکوي چې ته وله دا دوکان په کرایه باندې ورکوي. نو د مسلمان مال داسې په جبرن نیول یا بې وجې نیول دا په سلفو کې یا د زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې چرته نه ده شوي او د الله نبي دې عمل ته سود ویلي دي که آینده کې څوک کوي. نو زما عزتمندو مونږ خو خیرخوا یو د هغه مؤمنانو مسلمانانو وروڼو چې زمونږ وروڼه دي مسلمانان او د رسول الله کلمه یې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت ته د تلو امیدوار دي او هغوی په یو عظیم ګناه کې اخته کېږي چې د دې ګناه په وجه به جهنم ته ځي. نو دی وجه نه زما عزتمندو د قرآن عظیم خاطر وکړو، د الله د رسول او د الله او د دې غټ ګناه نه موږ ځان وساتو. یو خبره به زه د خپل طرف نه وکړم، هغه دا ده چې یو قسم د سود هغه د سټیټ لایف چې کم انشورنس دی او یا چې کم دی هغې یو تکافل ورته وي یا بل څه ورته وي، د خلکو نه پیسې اخلي او بیا کال دوه پس معاهده یو کال 2 کاله 15 کاله او تاله څه کلونه پس بیا څه پیسې درکوي. دا ټول د سود معاملې دي. زما عزتمندو د الله رسول فرمایلي په آخر زمانه کې به د هر یو کس جیب ته سود ورسي، هر یو کس به په دې کې اخته شي. نو زما عزتمندو د دې عظیم ګناه نه د دې لوی ګناه نه ویریږو، ځکه چې کم دی یو سړی له لنډه قصه او ډېره عجیبه یو سړی دی او هغه سود باندې پیسې ښودي دي، یو سړی دی هغه اډوانس پیسې اخیستې دي، یاره زه مجبوره یم. نو چې سړی مجبوره نه دی نو دی چې کوم دی غلا هم نه کوي، دی بیا حرام نه خوري، دارنګې سړی مجبوره نه دی نو دی چرته هم ګناه نه کوي. زما عزتمندو دی سود نه اخلي. دا ټول په مجبورۍ کېږي، مسلمان به په دې مجبورۍ کې صبر کوي او په قرآن او په سنت به عمل کوي. نو دې وجې نه چې کم دی نو دا کار موږ ونه کړو او دې نه ځان وساتو، ځکه د قیامت په ورځ به الله ته ورډېږو. هغه مختصر قصه ده، یو سړي په سود باندې بینک کې پیسې کېښودې، چاله یې ورکړې، اډوانس واغستو، دارنګې دا نور اعمال یې وکړل او زما عزتمندو دی د دې مسلې نه خبر شو، یاره چې دا کال وکړم او بل کال له به توبه وباسم چې بل کال راته دی وفات شوی او نه. نو زما عزتمندو د ده حشر به څنګه د ده دا قصه ډېره لنډه او ډېره مختصر او ډېره عجیبه، دې نه دې مونږ عبرت والو، د دې لوی ګناه نه دې ځان قلار کړو. الله رب العالمین دې د دې ګناه نه مونږ له د قلارېدو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ له حلال رزق راکړي. الله دې زموږ نه راضي شي. ډېره مننه مولانا محمد سید سواتي صاحب د وخت راکولو. ډېر مهم سوالونه، ډېر عجیبه سوالونه او د هغې ډېر ښایسته جوابونه د دې په رڼا کې کتونکو تاسو به اورېدلي او امید مې دا دی چې انشاءالله څوک هم په دې ګناه کې مبتلا الله دې نه کړي چې هر څوک په دې کې مبتلا وي، خو بیا هم که یو کمتر یو کس داسې وي چې یاره په دې عذاب کې مبتلا وي یا په دې سود په دې پیسو وغیره کې کوشش وکړي چې یاره د دې عذاب نه ځان بچ کړي. تر دې د مور کې خپل کوربار باچا ته اجازت، بل پروګرام پورې په لوی اعلان سپارم. د لوی الله په امان.